څلور تازه او مهم خبرونه. د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوې ویډیو ته ښه راغلاست وایمه. اول خبر: تیرو 2 اونیو کې طالبانو 230 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ملي امنیت شورا وایي چې وسلوالو طالبانو د تیرو 2 اونیو په اوږدو کې هم د تیر په څیر د افغانانو خلاف تاوتریخوالي ته دوام ورکړی ده، چې په نتیجه کې د هیواد په 29 ولایتونو کې 9 تنه ملکي وګړي وژلي، 150 تنه نورې ټپیان کړي دي. د یاد شوي ملکي وګړو لویه برخه د سړک غاړې په بمي چاودنه او هدفي بریدونو کې ورته مرګ ژوبله اړول شوې ده، چې زیات شمېر په کندهار، کابل او سرپل ولایتونو کې ده. د ملکي مرګ ژوبله په داسې حال کې ترسره کیږي چې د سولې په هڅو کې تر پخوا پرمختګونه ډېر شوي دي. د ملي امنیت شورا وایي چې د ولسي خلکو هدف ګرځول او هغوی ته ضرر رسول د ټولو انساني، دیني، مذهبي او جګړهیزو اصولو خلاف عمل ده، چې طالبان په دوامداره توګه مرتکب شوي دي. دوهم خبر: پرون په ار کې د یو لړ مراسمو په طرز کې د ولسمشر غني لخوا د پوهنې، اطلاعات، کلتور او معدن وزارتونو نوي نمایندان، وزیران، هر یوي چې میرمن رنګینه حمیدي، طاهر ظهیر او هارون چغانسوري په رسمي توګه خپلو دندو ته د سرپرست وزیرانو په توګه معرفي شوي دي. دریم خبر: د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې ممکن په ځینې هیوادونو کې د کرونا وبا بیا خپره شي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړې ده چې ممکن په ځینې هیوادونو کې د دوهم ځل لپاره کرونا وبا خپره شي. د یاد سازمان د بیړنیو پیښو مسؤل مایکل راین ویلي، اوس مهال د نړۍ اکثریت سیمې په لومړي پړاو وبا کې دي. هغه زیاته کړې څو اروپایي او شمېر اسیایي او شمالي امریکایي ځینې هیوادونه د دې وایروس سخته څپه تېره کړې ده او اوس پکې وضعیت مخ په ښه کېدو ده. خو په خبره په ځینې هیوادونو کې د وایروس لا هم په پراختیا په حال کې ده، او دا ځکه چې هغوی د همدې ناروغۍ د مخنیوي، روغتیایي سپارښتنې او ټولنیز واټن نه مراعاتوي، او د وخت په تېرېدو دا چاره ښایي د کرونا وایرس د بیا خپرېدو لامل وګرځي. څلورم خبر: د ولسمشر غني په مشرۍ د ملي امنیت شورا غونډه پرون په ار کې ترسره شوې ده. له ارګه په خپره شوي خبرپاڼه کې راغلی ایران ته د لوړپوړي پلاوي د استولو په اړه د بهرنیو چارو وزارت وړاندیز منظور او ټینګار شوی، چې یاد پلاوی د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولو سرحدي هوکړه، لیکونو او میکانیزمونو ته په کتو کډوالو ته الکترونیکي تذکرې ویش پیل کړي او د هغوی د هویت تثبیت ته ډېره پاملرنه وکړي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که چیرته خواږه نظرونه لرئ نو کولی شئ زموږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ، د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.